شاعر د ټولنې غم خپل غم ګڼي. علم د پاره هیڅ کلم نه وخت نه دی چې یو انسان شعوري بدلون وکړي، خپلو زده کړو په واسطه یو چاته ضرر ونه رسوي. زه اصلا پکتیا ولایت زازیاریوب ولسوالۍ یم. د خیبر پښتونخوا هنګو ضلع دوابي په نامه سیمه کې زیږېدلی یم او لومړنۍ زده کړې تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي. کله چې د شپږم ټولګي څخه فارغ شوم، په هغه ساحه په منطقه کې افغان مهاجرینو کوم ښوونځي چې و هغه له منځه ولاړل. بیا د دې نه وروسته دلته افغانستان ته زه راغلم. په دغه ځای کې په خوشحال خان علي لیسه کې مې زده کړې پیل کړې. نوره پاتې زده کړې تر 12م ټولګي زده کړې مې بیا په خوشحال خان علي لیسه کې وکړې. د کانکور د ازموینې له طرفه پکتیا پوهنتون فارسي ادبیاتو ته بریالی شوم. یو انسان تر امکان حده که در امکان حد نه هم زیاته وي، پکار دا دی چې باید تلاش وکړي، هڅه وکړي. نو هر وخت د زده کړو دپاره تلاش پکار دی. باید یو انسان یې وکړي په هر حالاتو کې او په هر شکل چې وي باید د زده کړې لاسته راوړي، ځکه د انسان دپاره زده کړې داسې دي لکه څراغ په مثال دی. نو پکار دا دی چې د امکان حده پورې هڅه وشي چې زده کړې وکړي. د زده کړو سره یو شی چې زه باید یاد کړم هغه شعور دی. شعور ډېر مهم دی، ځکه موږ تاسې که چېرته وګورو د نړۍ پرمختللي هیوادونه وګورو، دوی د ټکنالوژۍ برخه کې ډېر امکان نه بیخي زیات یعنې بره تللي دي، خو لیکن بیا هم دوی داسې کارونه کوي چې هغه د انسانیت ضد کارونه وي. نو پکار دا دی چې یو انسان شعور جوړ شي، هغه انساني شعور ولري، تر څو د خپلو زده کړو په واسطه یو چاته ضرر ونه رسوي. باید یو چاته ګټه ورسوي، انسانیت ته ګټه ورسوي. تر ټولو مهمه دا دی چې یو انسان شعوري بدلون وکړي. اصلا په کوزه پښتونخوا کې د مشال پښتو ادبي ټولنه یوه وه چې په هغې کې زه د فرهنګي ادبي چارو کې هم پاتې شوی یم. نو هلته ما د دوی سره د راپور لیکنې په برخه کې ډېر کار کړی دی. بیا د هغې نه وروسته دلته چې کله زه افغانستان ته راغلم د زده کړو دپاره، د زده کړو په جریان کې ما د دې سره څنګ کې د پکتیا ولایت کې په ګردیز غږ راډیو کې چې یوه محلي راډیو وه، په هغې کې مې تقریبا 1 کال کار کړی دی. په بېلابېلو اړخونو کې په بېلابېلو برخو کې مې کار کړی دی. بیا هغې نه ورسره څنګ کې روان FM په نامه یوه راډیو وه، هغه محلي راډیو، هلته مې کار کړی دی. د هغې نه وروسته مې بیا په خوست ولایت کې د خوست ملي راډیو ټلویزیون سره کار کړی دی تر یو څه وخته پورې. او د دې نه وروسته بیا هلته یوه مجله وه چې موږ لفې په نامه مجله لرله، هغه مجلې سره مې هم کار کړی. ډېر وخت کېږي چې شعر او شاعري کوم، خو زموږ شعر شاعري داسې یو مشکل لري چې هغه انقلابي رنګ لري. دغسې ستونزې مشکلات یې ډېر دي. چېرته چې شعر ووایي بیا راته ستونزې مشکلات پکې زیات جوړېږي. شاعر یو حساسه طبقه دی. د شاعر دپاره شاعر انحصار کول نه یې پکار، ځکه چې شاعر د ټولنې غم خپل غم ګڼي، شاعر د ټولنې درد خپل درد ګڼي. او ځکه چې خلک وایي چې شاعر د ټولنې سترګې دي، نو چې د ټولنې سترګې نو پکار هم بیا دا دی که نه. د شاعر اقتصادي اړخ ځکه کمزوری وي چې هغه مادیاتو ته ارزښت نه ورکوي، هغه په معنوي لحاظ باندې غني وي او بل معنویاتو ته زیات ارزښت ورکوي. په دې لحاظ باندې د دغه اقتصادي اړخ کمزوری وي. بدبختانه چې افغانستان د زورورو هیوادونو په داسې منځ کې موقعیت لري په جغرافیوي لحاظ باندې هم چې د نړۍ ټول زورور دلته راغلي وي او دلته ښکارونه سور کړي. موږ تل د پردیو جنګونو ښکار شوي یو، ستونزې مشکلات بچي پکې موږ مړ کېږي او ځوانان یې موږ ورکې قتلېږي او افغانان ورکې بې تعلیمه پاتې کېږي، ګټې یې نورو ته رسېږي. افغانستان ولس خلک چې هم دي هغه بدبختانه چې د علم او
د ټکنالوژۍ طرفه ډېر کمزوري دي او وروسته پاتې شوي دي یا په هغه اندازه ورته کار نه دی شوی لکه څه رقم چې پکار وه. ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې دوی د یو بل سره تحمل وکړي او د پردیو د دسیسو ښکار دې نه ګرځېږي او ډېر متوجه او ډېر فکر دې وکړي چې د چا د احساساتو لاندې رانشي، د چا د پلانونو لاندې رانشي، ځکه دنیا او نړیوال او خصوصا ګاونډیان هر وخت په دې هڅه کې دي، په دې تکل کې دي چې څنګه دې موږ د افغانانو ځوانانو نه استفاده وکړي. علم دپاره هېڅکله هم ناوخته نه دی، علم وکړي، تعلیم حاصل کړي. تر ټولو مهمه دا دی چې باید په افغاني شعور باندې سمبال اوسېږي، افغانیت ته قایل اوسېږي، اسلامیت ته قایل اوسېږي.